بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. معزز علماء کرامو او دغه عظیم لوی اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، یو ځل بیا نن په دغه دارالعلوم جامعه دارالعلوم اداره الحدیث تورنګزو پاگے کے دا گنو شمیرو الکانو برخوردارانو دا دستار بندے پروگرام دے او دا خدای فضل دے چنن دلتا 200 کسان دا وڑی دورین مونگ و تا وڑا دورا وایو دا غین فارغیگی یولس حافظان او 60 کسان ناظر اخوانان دا غیم دلتا دستار بندی کیگی. دا تقریباً 250 لگ بگ الکان دی. 207 کسان دا وڑی دوره و باقی دا حفظ او دا ناظره چستاسو پا مخ کے نن دا غوی دستار بندی کیگی چنن دا بچیم خوشحالش نن دا دوی پلاران رونو چراغلی غیم خوشحالشی او نن هر مسلمان بالخصوص کم دوستان چی راغلی دی او دا دی بے کسو بے سوکو طالبانو سره پا دی میدان کے ناستا اکڑا مومنان مسلمانان دی چنن داغوی ظلم خوشحالش او یقیناً چی مسلمان اغا دین پا ترقی خوشحالی گی او دا دین پا کامیابی با خوشحالی گی او چی صوب دا مدرسے پا ترقی خپکی گی او دا علم پا خدمت خپکی گی او دا طالب دا پٹکو پا تڑلو خپکی گی او دا قرآن پا خدمت خپکی گی او دا مدرسے پا ترقی نو که ظاہر کے مسلمان زانتا وی نو دا دین باندے پا ترقی چی سوک خپکی گی دا تبیا منافق وی لکی گی. دا عبداللہ ابن عبی امدق صفاتو اگر با حضور پاک سر منظورم کل پا جماعت کی اگر با دا پیغمبر علیہ السلام سر جہادون لمتو لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الازل او پا حضور پاک اعتمادمو دون اعتمادو چه ملکیدنو وسیعتیو کو وی ما تا بدا حضور پاک کمی ساغوندے او جنازہ بم پا ما حضور پاک کئی لیکن دلنے دے اسلام ترقی نہ مانلا دلنے دا قرآن شریف ترقی نہ مانلا منافق شو منافق لا نو چه سوک پا دین خوشحالی گی دا طالبانو پا خوشحالی خوشحالی گی دا طالبانو دا پٹکو پا تڑلو خوشحالی گی دا مدرسے ہر مدرسہ چی ہر مدرسہ دا دین مدرسہ دا مدرسے پا ترقی خوشحالی گی دا مومن دی دا مسلمان او چې د دین او د قرآن په ترقی سو خپکیږي نو دا دلنا گنده دی گنده د طبیعه منافق ویل کی. نو الحمدللہ نن په دغه دارالعلوم ادارت الحدیث کې د الله پاک فضل دی یو وار بیا ګڼ شمېره لکان د وړې دورې نه فارغ دارنګه شپږمه پنځمه څلورمه درېمه دویمه ړومبې د مختلفو درجاتو نه لکان فارغ شوي او د خدای پاک ډېر عظیم فضل او احسان دی دیکھ اسم نشتدا دا خدای کرم او دا خدای فضل او زمان دا بابا جی کہ دا زمانے اولوی محدث و شیخ الحدیث و شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا ټول دا دعاگانی دی قسم دے که نور سشتا کہ دا خدای پاک الحمدللہ دا گران قدر زمان دا محترم رور شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف احمد صاحبنا دا دین دا دمر الوی کار اخلی دمر مدرسہ خدای چلی او دمر طالبان پا گن شمیر تعداد کے دا ملک دا گٹ گٹ نرازی او دل توڑا دورا حاصلی دا زمان دا بابا جی دعاگانی دی او دا اللہ فضل او دا اللہ کرم دی
قسم دې که د خدای فضل او کرم لرکې زما وروڼو مونږ هېڅ څیزونه نه یو، مونږ دا خاورې یو خاورې، مونږ هېڅ حقیقت نه لرو، هېڅ حیثیت نه لرو. که دا تاسو ما سره طالبان وینئ او که مولانا یوسف احمد صاحب سره طالبان وینئ او که دا مدرسې دا رونق وینئ تاسو نن دا دومره مسلمانان چې لاندې ځمکه څه کوي بره چتونه م ورباندې ډک دي، لارو کې م ولاړ دي، دننه د جومات بره حال لاندې حالم ډک دی، ځای سره د ګډوډ موسم نشته. په خدای قسم درته خورم دا د رب العالمین فضل دی د الله، دا د رب احسان دی د الله فضل او د خدای کرم او زمونږ د مشرانو دعاګانې دي. او زه به د خدای نه دا سوال کوم هم د دې بچو دپاره چې د دې نه پس د دوی کم سبقونه دي چې الله د هغې د پوره کولو توفیق ورکړي او دې مدرسې له الله دیني او مذهبي او اسلامي مزید رونق هم نصیب وګرځولی کړي. او زما دا ورور د مولانا یوسف احمد صاحب اکثر بیمار هم وي، دته هم دعا د روغ صحت کوم، د ترقۍ سوال وله کوم. مونږ خو اوس بوډاګان یو په مونږ خو یارې بارې تېرې دي، مونږ خو اوس د خپلو کشرانو ته دوی ته دعاګانې کوو چې دوی له خدای پاک ترقي ورکړي او د الله نه مو دا سوال دی هم د ده دپاره، هم د انیس احمد دپاره او هم د خپلو بچو دپاره چې زمونږ باباجي به دا دعا کوله. په خدای مې د قسمي ما ته یاد دی په د انیس احمد ما په میډیکل کالج کې داخل کړی، میډیکل کالج کې مې داخل کړی، د یو کال په هغې کې تیرم کو، بهر کې دې د هغې نه بیا راووت، علم یې شروع کو. ما مې والد صاحب ته وی، والد صاحب ته الله ګواه کوم قبلې ته مې مخ دی، ما ورته وی مې هغه علم ته مو کېنو، هغه د ډاکټرۍ سبق یې پرېښود، داسې خوشحاله شو. ما ته وی الحمدلله زړه مې خوشحاله شو چې دا کار دی وکړو. زما والد صاحب دا ارمان ودړه په مې په ډېرو والو ټکولو په زور دا سبق ویلی دی. په خدای قسم زمونږ د باباجي دا ارمانو. ما به په دارالعلوم نعمانیه مانځو کې دا د فنونو کتابونه درس کول، دا را سره اکثر اوس خو څوک نه پېژني، دا میر زاهد او ملا جلال او مرزا قطبیه او دا کتابونه. نو ما محتمم صاحب دی الله وبخي مولانا روح الله صاحب هغه ته وی یاره ما له دا دینیاتو کتابونه نه، نو بیا مشکات او د وړې دورې کتابونه ما پسې ولیکل. نو چې رالم باباجي ته میل وی، مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه باباجي ته میل وی، ما پسې خو د وړې دورې کتابونه سخ کال ولیکل. ما ته وی بچې که اوس مرم په روغړه به مرم، اوس به په خوشحاله مرم. نو زما وروڼو دا زمونږ د مشرانو دعاګانې الحمدلله دې کې نه زما سشته نه ده، سشته نه انیس احمد سشته، دا د خدای فضل دی او د مشرانو دعاګانې دي. او مونږ د خدای نه یو سوال کوو، یو سوال زه دا کوم د الله نه، هېڅ پته نه لګي زما وروڼو د زندګۍ دا سوال د خدای نه کوم چې الله دا قبول کړي. اصل سیز قبولیت دی زما وروڼو، خدای پاک دې دا قبول کړي. دا سوال د خدای نه کوم چې دا نعمت الله پاک زمونږ دپاره وبالو نه ګرځوي، دا خدای پاک حجت لنا زمونږ دپاره حجت وګرځوي او دا خدای پاک قبول کړي. علم د دین دا ډېر لوی نعمت دی په خدای قسم. د عالم او د طالب د خدای په نزد ډېره لویه درجه ده. الله په قرآن شریف کې فرمایي چې ما کوم آیت لوسته چې یرفع الله الذین آمنوا منکم، لړومبی مرتبه د مؤمن ده، کافر له نشته. او بیا دویم څه دي؟ هغه خلک چې هغوی ته علم دی، یرفع درجات دی، ټولو له خدای پاک درجې بلندوي. مسلمان درجه د کافر په مقابله کې او د عالم درجه د غیر عالم په مقابله کې دا د کچکولو نه ده، دا د حساب کتاب نه ده، دا د حساب کتاب نه بالاتر خبرې. زمونږ د دې دین کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی، هلکه یو ګوټو به ما حضرت امام مالک رحمت الله علیه امام الدار الهجره به ورته وی، د حضور پاک د کلی د مدینه شریفه امامو، یعنی ټوله زندگی د پیغمبر علیه السلام په کلی کې په مدینه شریفه کې تیره کړې، ډېر محبت یې د حضور پاک د کلی سره سره. تاریخ لیکي چې دی په مدینه شریفه کې په خپو نه ګرځېد، په سورلی به نه ګرځېد، دغسې پیاده به ګرځېد، په سورلی نه ګرځېد. حالانکه منع نه دي په سورلی ګرځېدل، صحابه په سورلی ګرځېدلي، حضرت ابوبکر په سورلی ګرځېدلي رضی الله عنه، نو صحابه تابعین
اوس هم خلک په سورلو پکې ګرځي، څوک په سیکلو پکې ګرځي، د هغه دا مزاج چې په سورلی به نه ګرځېد. الله چا دې تپوس وکړه دا ولې؟ وایي د خپو د ګرځېدو نه مې خلاصي نشته، خو چې په کومه خاوره کې د حضور پاک جوسه مبارکه لاندې پرته ده نو مالک به په هغه خاوره کې په سورلی نه ګرځي. او مولانا اشرف علي صاحب وایي دې ته عاشقانه مزاج وایي. یو د شریعت یو حکم دا کوه دا مه کوه، یو د انسان خپل یو عاشقانه مزاجي، د هغه یو عشقي پړه کې، د هغه یو محبتي په زړه کې یو عاشقانه مزاجي پړه کې، دا رده عاشقانه مزاج. او د حضور پاک د حدیثو چې د هغه په زړه کې کم قدر او کم عزت او کم احترام، کم مسلمان بی چې د هغه په زړه کې به د پیغمبر د حدیثو قدر نه. الله کم مسلمان بی چې هغه به د پیغمبر د حدیثو په طرقې خوشحالیږي نه. کم مسلمان بی چې د هغه په زړه کې به د حدیثو د استاد قدر نه. بیګامې د امام احمد ابن حنبل حالات قتل، بیګانې خبراته کو، بیګامې د امام احمد ابن حنبل حالات قتل. او چا لیکلی دی؟ ابن قدامه حنبلی چې د هغه د مسلک یو ډېر لوی شخصیت دی، لکه زمونږ کې ابن الحمام دی. د امام احمد ابن حنبل نه چا تپوس وکړ، وی یو سړی د حدیثو د استاد بد وی، د ده څه حکم دی؟ دا واورئ. اړه مې ورپېده، توبې مې ویسته الله ته. کم سړی چې د حدیثو د استاد بد وی، وی دا سنگ سړی دی، وی زندیقون زندیقون زندیقون. سړی ورته وی حضرت زندیق دی، وی بیا وی زندیقون زندیقون زندیقون. او مجلس نه پاسېد او بار لاړ او په ژړا شو. د پیغمبر حدیث به یو سړی درس کوي، ته به سپک ګورې. د پیغمبر حدیثو د قدر په نظر ګورې. زاد الطالبین کې درس کوي، د قدر په نظر به ګورې. ریاض الصالحین درس کوي، د قدر په نظر به ګورې. مشکات درس کوي، د قدر په نظر به ګورې. ما خو دې طالبانو ته ویم، زما طالبان د دورې تپوس ته وکړې، دې ټولو ته پته ده. دوی ته کله کله زه یم هلکه ویم زما خو د خولې نه خو مو چېته داسې دی یو محدث یو عالم داسې بالذات یا بالواسطه چې د بد به نه اورېده، که وي چې زه توبه وباسم. زما خو د سر تاج دی عالم. علما خو د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوندان دي. غلطي به کېږي، زما نه به هم کېږي، د بل نه به هم کېږي. یو سړی دی د الله د قرآن خدمت کې زه د هغه سپکه ویم، الله دا خو به زما د قرآن سره دشمني وي. یو سړی د پیغمبر د حدیثو خدمت کې زه د هغه سپکه ویم، دا خو د پیغمبر حدیثو ته بند تړم. داسې نه ده پکار. دا طالبان دي، دا بچیان دي، نن د مشکات نه فارغ شو، دا نن د هدایې نه فارغ شو، دي نن بیزاوي وي، دي نن د علماو نه دلته کې زده کړه وکړه. دا ګلان دي، ګلان د خدای په نس. او دا داسې وړه خبره نه ده، دا ډېر ګران کار دی. تاسو ته خدا نن په خشته جامو کې ښکاري، او دا نن د په ښکلې پټکو کې ښکاري، او دا د نن داسې بارونقه ښکاري. خدای دې همیشه بارونقه کړي. خدای کې داسې بچي مونږ سره شته چې هغه به د ډېرو غریبانانو پلارانو بچو اولاد. مونږ سره په دارالعلوم نعمانیه کې اوس هم شته، مونږ سره په دارالعلوم حقانیه کې اوس هم شته. زما په خدای قسم داسې طالبان مونږ سره شته چې د ماسپښین نه پس چې سبق نه فارغ شي نو هغوی دي په هوټلو کې ځان له مزدوري کوي. داسې طالبان مونږ سره شته چې هغوی چینګچي چلی. پروس کال د یو طالب نه چینګچي چا د نعماني د مدرسې د مخې نه پټه کړه. هلکه چینګچي څنګه پټه شوه؟ وی دا یو طالب د سار نه راځي او دلته کې خپل سبق کوي، او چې فارغ شي نو بیا په چینګچي ځان له مزدوري کوي. د ډوډۍ درک د غریب نه لګي، هم ته چا پټه کړه. دې باندې به خدای فضل نه کوي؟ دې طالبانو له به الله پاک کرم به نه کوي؟ یو 2 کاله مخکې ما ته ناظم صاحب د نعماني ټلیفون وکړ. ما ته یو طالب دی، هغه سره یو ګوتمه ده، هغه خرڅوي انګوټي چې ورته وي ګوتمه، هغه خرڅوي. او وی چې ما له لږ په ښه قیمت ته خرڅه کړه. مې ولې؟ وی چې ځان له پې دستاربندۍ ده پروګرامات کوي. زموږ دا طالبان دي دستاربندۍ له ځان له څوک واسکټ جوړ کړي، څوک څادر، څوک سپلی مپلی والی. نی میلمانې راځي، د هغه میلمنو ځان له د غرمې د ډوډۍ موډۍ بندوبست کوي، خپل انتظامات کوي.
من خو الحمدلله تاسو ټولو ته دا خبره واضحه دلته تاسو ټول ناست یې ما بیګام دا د یوسف محمد مولوي صاحب ناست دی بیګام دوی له خپل وس مطابق سپوره ده او که مړه ده خو مې د طالبانو له ډوډۍ پخه کې روجي ولا پخې کې چې دې میلمانې وخوري چې په دې بوج را نشي او نن هم الحمدلله مونږ ولا پروګرام کړی دی 1 روپۍ د مدرسې په مونږ نه ده لګولې الله شاهد دی والله بالله تالله که 1 روپۍ په د مدرسې لګي او نه د چندې پیسې مونږ په دې لګو نه مو دې طالبانو نه چنده کړې د پیسې مو دې نه دي غوښتې د دې ډوډۍ دپاره دا خالص مخلص زما یو ملګری دی او هغه ته مې ویلي و مې لکه دا خرچه به ته کوې بلکل چې څونه کېږي پې وکړه بېګا پرون هغه غوښه هم را لېږلې ده او د ما ته وی چې څونه پیسې د دې په نور خامان لګي هغه مو لګوه زه به ما ته به ووایې زه پیسې درولېږم الله دې خوشحاله کړي ما ته په خدای یقین وکړئ زما نوم به هم نه دی زما کلی به هم نه یادوي چې زه د کوم ځای یم دا د الله د رضا دپاره کوم دا ګلان دي مونږ ډېر احتیاط کوو زما وروڼو د مدرسو په پیسو کې ډېر احتیاط لږ نه ډېر احتیاط چې د مدرسې پیسه دا بې ځایه استعمال نه شي نو دا غریبانان چې د دوی دستاربندي وي نو دوی ځان له دا پټکي مټکي او سامان مامان دې باندې خرچه کوي نو ما ته ناظم صاحب وی چې دغسې یو هلک دی او ګوته ورسره ده ګوتما چې دا مې مور را کړې ده بچې او دا ځان له خرڅه کړه او په دې ځان له میلمانه به دې راځي چې به ولکې ځان له صادر مادر پټکي مټکي چې ساخلي نو مې خرڅه دې کړه وی نه تا سره مشوره مې کوله مې مه خرڅوه زه سبا درځم چې خرڅه نه کړي چې لاړم هغه طالب مې راوغوښته خو خیر حیا پکې ونه راته خو مې راشه بچې چې راغی ما ځان ته ودرو ګوتمه مې راواغېسته بچې دا کم ځای وه وی دا مې مور را کړې مور مې راته وجړل پلار مې مړ دی چې بچې زړه مې غواړي چې زه ډېر څه وکړمه زه مې غواړي چې ستا نن دستاربندي ده نن تا نه ملا جوړېږي عالم جوړېږي چې زه درته څه وکړم بل مې وس کې نشته دغه یو ګوتمه د بچې ځان له خرڅه که نو څه پې وکړه مې بچې چې مور دې دا ګوتمه د ګوتې نه ایستله څه حال یې ما ته شیخ صاحب دا خبرې ما نه وایم ما ته بچې نو مور مې جړل نو په دې ګوتې پسې نه جړل په دې جړل چې ارمان چې نن ما سره سوې او ما تاله درکړې وې او تا پې ځان له د دستاربندۍ انتظامات کړی څه شته نه او چې ما معلومات واغېشتل زما وروڼو هغه ګوتمه کوم ځای وه مور سره هغه وه چې د واده په شپه دغې ښځې ته خپل خاوند په ګوته کې اچولی داسې ګوته را ښځې له کېږي دې ته نشاني وی دا ځان سره خلک ساتي دغه مې مور د ګوتې نه وویسته دا ځان له خرڅه کړه داسې هلکان هم په دې طالبانو کې شته خو غږ نه کوي دا غریبانه ما نه بچې دا به واپس یوسې دا به دې مور ته په دا ګوته کې کېږدې ما به ورته یادوي او ستا چې څومره خرچه د دستاربندۍ راځي زه پوه زما کار پوه شته زما دوستان یو ته ټیلیفون وکړو بل ته وکړو بل ته وکړو اړه مو پې اوبه څکي چې دوی د مدرسې سره تعاون کوي کله زموږ ضرورت راشي دا زموږ دلته فیض محمد جان ناست دی زموږ د حاجي ګل خرم خان صاحب زوی دی دا پریس سره تعلق لري زمونږ په نعمانیه کې د پکو ضروري زه ورته ټیلیفون وکړم هلکه دومره پکې دې راولېږه دوستانه مې مونږ ته پته ده د نیکۍ زمونږ ته دی معلوم وي دلته ما مردان کې باید زه ټیلیفون ورته وکړم وسې کېږي راولېږي چې نه وي بیا به شي پوه شو په خبره دغه طالبان دي دا لوب حقانیه کې پروس کال ما ته یو ښځې ټیلیفون وکړ پروس کالنۍ خبره د شپې نه ټیلیفون وکړو زه کتاب مې کتل یو پټې مصروف وم ما ته مولوي صاحب چې زما زوی به تا سره په حقانیه کې فارغېږي چې ملا به شي د دې ملا ټکې د هغې وي عالم نه ملا به شي ما ورته ویل خو او جړلې مې جاړې څنګه ته مسلې تپوس ته وکړه یا یو عام تپوس ته وکړه جواب به درکړمه وی نه چې دی به ملا شي او که به نه شي مې خورې که خواري کړي ملا به شي او که وی نه کړې نو ګرځېلي دغسې ولې ته خفه کېږې که ملا نه شو علم یې زده نه کړو یو ځای کې امامت خو به کوي دا هم ډېره لویه خبره دا سپک مه ګڼئ دا دولت دا پټکې دا نعمت سپک مه ګڼئ که تا نه مفتی جوړ شو شیخ الحدیث جوړ شو عالم جوړ شو مدرس جوړ شو ډېره ښه ده نه یو جومات کې امامت کې دا هم لوی منصب دی ځان ته به کمزوري نه وي دین دې زده کړه امامتي کې یو ځای کې ستا د برکت نه د مقتدیانو مونږ د یو نه واله 20 ته ورسېد دا لږه خبره ده د
ته ماشومانو ته ناظره ښې زه خو په ناظره فخر کوم دا د ما سره ناظرې ماشومان هم شته زه په خدای قسم فخر کوم دا ما یو شاګرد راغی ما لکه څه کار کوې وایي چې څه نشته چې څه نشته نو دا ما له ډېر کار راوړی وایي څه هم نه کوې وایي بس څه چې نشته نو زموږ باباجي به خبره کوله خدای دې وبخي هغه به وایي چې څوک څه نه کوي دا لا سړی وي یا د دین کار کوه یا د دنیا کوه خو دا مو وایه چې څه نشته څه نه کوم شکر د خلکو ته قرآن ښیي د دې بچي د برکت نه خو نن به ډېر خلک د الله قرآن وایي حافظ ته به سپک نه ګورې د ده د برکت ته د خلکو سینو ته د خدای قرآن وردن نه شي قاري ته به سپک نه ګورې د ده د برکت نه خلک قرآن په صحیح طریقه ولولي ملا ته به سپک نه ګورې صرف او صرف چې په جنازو کې خلکو ته تقریرونه کوي او د خلکو اصلاح کوي په خدای قسم کې دام دې وخت کې عظیم جهاد دی دې دور د فتنې ته وګوره پټې خدمت هم چې د علم کوي پټې خدمت سپک به نه ګورې که سپک دې ورته وکتل نو ته بیا بېکاره شې تاکې د ایمان پوره نیمګړتیا ده ښې ډېر خلک نن په دې ملایانو پسې په سوشل میډیا لګي ډبل میکونه ګولې دا مولا داسې دی او دا مولا داسې دی دا مولا داسې دی دا مولا داسې دا کښېنه کدو مولا داسې دی ته راشه کښېنه ملا سره ملا کې غلطي وي ما کې به دنیا غلطی وي زه راته اوس نه وایم د غلطو ډکې مجسمه نو ما پوهې کا چې ملا صاحب دا غلطي ده دا بیا مه کوه زه به نه کوم ما سره راشه کور کښېنه پیاله چای به هم در باندې اوس کړم که ما کې څه غلطي وي نو ما ته مخامخ پټ ووایه ما ولې شرمې او ځان ولې شرمې ما ته ووایه چې دا غلطي را دا خبره دې غلطه کړې ده دا مسله دې غلطه کړې ده دا کار غلط کې نو که د شریعت مطابق غلطي زه به مؤمن یم چې مسلمان به یم چې زه به ترې توبه وباسم او که نه صحیح وي ته نه پوهېږې نو ته به پوهې کړم نو ته سوشل میډیا ته خېجې نو هغه ملا داسې دی او دا ملا داسې دی او دا ملا داسې دی او چې ورته وګور ډبل میکونه لګولي په خپله دې ږیره هم خریلې ده برید تم خریلی دی ګیره دم خریلی ده چې د شا نه راته سړی ګوري نو مسمات ښکارې د شا نه چې دا لا څه شی دا خو هلکه سړی نه دی ابه یو ځای کې روان یم یو کس سره په موټرسایکل شاته سور ما ته یې مخ وړی کان ته مې دا ښځه سینګ شاته سوره کړې ده او سر یې سر تور کړی دی ما ته راشبخ شیر عالم وایي دا ښځه نه ده وایي ته یې مخ ته وګوره بیا د ښځو مخ ته څه له ګورم وایي نه سړی دی چې مې وکتل واقعي د مخې نه سړی ښکارېدل نن سبا دغه خلک سوشل میډیا ته راوتلي ملا داسې دی ملا داسې دی ملا داسې دی د یو تپوس مې وکړه په لندن کې دی یو سړي ته مې لکه ته تپوس وکړه دا سړي دا خو ملا پسې لګیا دی د دلته چېرته اداره ده هغه اوبه راوړه لکه اوبه نه مه تښتو دلته کښېده دلته چېرته دلته سنټر دی د اسلامک سنټر دی ته یې لږ معلومات ما ته ډېر واټساپ راولېږه هغه واټساپ ما سره په دې جیب کې پروت دی خو در چا حیا نه علم ما ته مولوي صاحب تاسو په پښتنو کې بړوا پیژنئ میں ښه په پښتو کې پیژنم وی بړوا دی اوس هغه بړوا دی لګیا دی ملا دا چلو کو ملا په لاره ته کږه پی کېښود او ملا ځان د سپېمه کې ګوته وواله او ملا په غوږ کې قچی ګوته وواله تا خدای پس بجلیګر مولوي صاحب خبره په تڼاکو سټکورې کا مونږ خو خامخا انسان دی د خولې نه کله یو شان خبره خېږي کله بل شان خو نه د عالم من حیث العالم بد او سپکه به نه وی دا خو شامی کې مشته وګوره که نه د ایمان په باب کې وګوره دا څه ورته وي د عقایدو په باب کې شامی کې شته چې عالم من حیث العالم ته څوک سپک وګوري ایمان نه خلاص او د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې زما استاد و زه پرې فخر کوم ما ورسره ناسته کړې ده ما ته مسایل اورېدلي دي ما ته تفسیر صحیح څه اورېدلې ده علامه شمس الحق افغاني چې زمونږ د دې وطن او د دې کلي نه چې د دې وطن یو لوی عالم و زمونږ باباجي به وی په هغه وخت کې عیدګاه کې هغه اعلان کړی وی د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د افغاني په شان عالم نشته ما هغه اورېدلې دي وایي چې څوک وایي چې د ملا هغه داسې داسې کړې نو وایي دا کافر شو او دلیل یې څه وایي خو منطقي که نه هغه وایي طالبان وایي چې شی مطلق ذکر شي رجع فرد کامل ته کېږي نو چې ملا یاد که نو کامل ملا حضور پاک دی وایي کامل عالم پیغمبر ته یې کنځل وکړه احتیاط به کوئ تاسو ټولو دوستانو ته وایم د علمو قدر به کوئ نو ما ته هغه وایي زما بچې به ملا شي ما یې خواري کړي ښه که نه نو ما جاړې سره پر ما ته مولوي صاحب ټېلیفون بند نه کړي ډېره موده مخکې مې ستا تقریر اورېدلی چې به بچو علم وکړې نو ما دا بچی علم پسې وویسته
دا چې نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې دا سبق وایي دوره کوي علم پسې وویسته دا 7 کاله 8 کاله د خواري وکړله ما ته وی مولوي صاحب زه کونډ یم زما خاوند مړ دی او دا بچي ما ته یتیمانان پاتې دي ما دې بچي ته وی زه به پردی ځمکه جارو کم پردي ماشومان به ولوبم پردی پوزې به پاکې کم پردي لوښي به وینځم خو بچې زه ته علم کوه ما نور بچو له پردی ډوډۍ راوړې ده مې پې خوړلې ده پردی ترکاري خو دا بچې ما ښه ساتلی چې خدای پې علم وکړي الحمدلله مې ما سره میلاو که بیا را سره میلاو که هغه ښه وه زما د ترمیزي سوره دی عبارت هم ویلو او بیا مې یو علاقه کې نوم درته نالم دی شیرګل طرفونو دغې طرف کې ما شاګردو دا دغه علاقې ما ټیلیفون وکړه مې دا ځان سره مدرس که الحمدلله ډېر ښه مدرس دی خدای پاک جوړ کړي دا خواره دا ډېر ګران کار دی علم د عالم قدر به کوي عزت به کوي د طالب قدر به کوي عزت به کوي که الله سره مینئ د خدای کتاب سره به مینئ الله سره مینئ د خدای پیغمبر سره مینئ او چې د خدای پیغمبر سره مینئ حدیثو سره به مینئ نو چې دا سپکې څوک وایي نو دا خراب سړی دی دنه خراب سړی بل نشته نن سوشل میډیا ټول د دغه سپکو نه ډکه ده بهر کې زمارونو امام مالک صاحب هغه خبره مې کوله وخت رانه زیات اوږد شو هلکه به زه مختصر بکم نو هغه یو ځل حدیثو درس ته ناستو او دی کې یو سړی راغی او د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېشتل نیغ امام مالک له راغی او دی راپاسېدو ځان ته یې تر غاړه بس په دې تندي ښکل کړ امام مالک صاحب ویل که دا څو غلطۍ دې وکړې یو خو د خلکو په اوږو قدم را واغېشت په ما د حدیثو درس بند کړ زه دې ځان ته راپاسولم ښکل دې کړم څه چل شوی دی وی بېګا مې حضور پاک دلته په خوب کې ولید ورسره ګڼ شمېر ملګري دلته راغی ما ورمنډه کړی حضرت چې سنګ راغی راتلو سره وی امام مالک څه شو مالک ابن انس چا وی هغه دې ستا په ګدۍ ناستې درس کوي وی اواز کوي ورته وی تا ته چې اواز کوي دا ولیدې داسې رپېدل وی رسول الله مبارک درته فرمایي مه یریږه ځان ته یې را تر غاړه باسلې دي سینې پورې جخت ونیولې او په دې تندي ښکل کړئ ما وی خدایه کله به د امام مالک هغه تندي له شونډې رسوم چې بېګا پې د حضور پاک شونډې لګېدلې دي هغه سینې له به کله سینه جوختوم چې بېګا حضور پاک ورپورې سینه جوخته کړې ده ځکه مې دا حیرت وکړ عالم پیغمبر مبارک ځان ته را تر غاړه باسي د عالم کار څه دی دقه د پیغمبر مشن مخکې کول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دغه قرآن رسول ترکت فیکم امرین 2 شیان مې پریښي دي تاسو به په هغې منګولې لګولې ګمراهان کېږئ به نه کتاب الله و سنتي دا 2 طریقه د طریقه ورته وایي زمونږ طالبان طریقه مه وایي طریقه ما یترکه المیت حضور پاک دا 2 څیزونه پریښي دي چې څوک دا په قبضه کې والي دې ته وارث ته پیغمبر وایي مالک پته وایي دا ټکې واورئ وی بچې چې ته وی زما موره قسم د الله په ذات چې کله د حضور پاک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه دی شوی رونو علماء به قدر کوي عزت به کوي طالبانو به قدر کوي عزت به کوي من هم هر څوک چې وي هر څوک چې وي حیث مکان اینما کان د علماء قدر عزت احترام د طالب قدر عزت احترام بس پکې به نه وایه که چا کې کمی وي مخامخ ورته ووایه چا کې غلطي وي په یو ملا کې کور ته راشه بیا پیالی چای ماله ووایه درغلم او بیا ورسره اصلاح مقصد ستا اصلاح وي نو اصلاح وکړه خبره خلاصه شوه لیکن په شیشه خبرې کول غیبت کول د علماء سپکول بیا د احادیثو د علماء سپکول دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده او شکر الحمدلله زمونږ د تورنګزو کلی زمونږ د عمرزو کلی زمونږ جلو زمونږ میرې چې څومره دي دا د باباجي د وختو را طالبانو سره بلد خلک دی مونږ په دې تورنګزوالو عمرزوالو میروالو شورګرو خلکو فخر کوو فخر زمونږ د باباجي د وختو نه دي په جوماتونو کې طالبان ساتلي دي خو په خوښه او په مینه وله ډوډۍ ورکړې ما سره به په وړه دوره کې په آخري کال 2600 طالبانو 2600 په وړه دوره کې 2600 قسم په خدای چې د خلکو په جوماتونو کې نه په بیټکونو کې ځای کړی ما نه به خلک خفه کېدل وی طالبان ولې نه رالیږي په بیټک کې بیټکونو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په حجرو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په یو جومات کې 15 طالبان په دې غریبۍ کې د خلکو ډوډۍ ورکړې ده زه به د تورنګزوالو دا خیر کب دا زه نشم هېرولی
زه به د تورنګزوالو د میروالو د شورګلوالو او د عمرزو د عثمانزو د ګیر چاپېره د اشنغر د مسلمانانو دا خیر کم، دا مینه محبت د تورنګزوالو به زه هیر کم. سوال نه پیدا کېږي. د دنیا خلک نن درته دا خبره ښکاره کړم، د کراچۍ نه په خدای یقین وکړه ما ته درس افر شوی دی چې کراچۍ ته راشي. یو ملګري راته دا مو وی په قسمت کې پیسې نشته، ماله خدای راکړي. لاهور نه ما ته افر پینډۍ خو راته بار بار وایي پېښور ما یې نه، زه به دې کلي کې ژوند مې دې کلي کې دی، پیدا ردې خاورې نه یم او زما مرګ به په دې تورنګزو په دې کلي کې وي. بار بني اکوړي ته ځم ضرورت مې دی، د استادان مې دي، استاد مې مولانا سمیع الحق صاحب هغه نه پرېښودم، مجبوري مې ده چې هلته ځم. زما مادري علمي دی، زما فخر دی دارالعلوم حقانیه کوړه خټک، نو هغې ته ځم. زما رونو زه په تاسو ای زما رونو، ای دوستانو، ای تورنګزوالو، ای میروالو، ای شولګروالو، ای عثمانزوالو، ای عمرزوالو، ای مسلمانانو فخر کوم، فخر شکر دی. تاسو د خدای شکر ادا کړئ چې ستاسو په ډوډۍ د طالبان پایېږي، ستاسو ډوډۍ خوري دا طالبان پې لویږي. تاسو جوماتونو کې دوی ته بجلی بلې کړي دي، تاسو په جوماتونو کې دوی له ځایونه ورکړي، تاسو یې قدر کوئ عزت. که د تورنګزو خلکو له طالب قدر نه کو، نن به تورنګزو کې د دین مدرسې نه وي. دا تاسو قدر کوئ ځکه دا مدرسې دي او الله به مې همیشه خوشحاله ساتي انشاءالله العظیم. دارنګې عمرزو ته مې بل وځم د یاسین مولوي صاحب مدرسه کې ما بیان کول تم دا خبره کوم، عثمانزو ټولو ته دا خبره کوم. دا تاسو د اشنغر خط د دین سره مینه لرئ او محبت لرئ. دا څو خبرې مې تعرض کړلې. ستاسو د دې ډېر لوی اجتماع او د راتلو زه ډېر زیات مشکور یم، ډېر شکر ادا کوم. الحمدلله دغه طالبان بچي چې دا کم د وړې دورې نه فارغ شو هغې ته زه مبارکباد وایم. دغه بچي د ناظرۍ او د حفظ چې دا کم فارغ شوي دي د دې پلارانو ته هم زه مبارکباد وایم. او تاسو چې څومره د بار نه ډېر میلمانه راغلي دي او دا زمونږ دا بخشونه زمونږ حاجي صاحب راغلی دي، دارنګې د یو ځای بل ځای نه ډېر میلمانه دي. ټولو میلمنو ته زمونږ د طرف نه هرکلی او خراج تشکر دی. او تاسو چې څومره ملګري راغلی یې، بعضې علما دي دا د دن بار ناست دي، ځای دلته کم دی او دلته څوک به راتلی هم نه شي، د ټولو موږ شکریه ادا کوو. د چا عزت ونه شي، د چا قدر ونه شي، چا ته روټۍ ونه رسېږي، نو د ټولو موږ مشکور یو او موږ شکریه ادا کوو. ستاسو د راتلو په دې اړه کې ډېر قدر لرم او دا د نه امید لرم د ټولو دوستانو چې څومره دلته ناست یې. دا مدرسه دا د مولانا یوسف احمد صاحب او د مولانا عبدالباقي صاحب نه دا ستاسو مدرسه ده، دا به تاسو آباده ساتئ. دا یوازې جلسه نه، بې جلسې هم دې مدرسې ته راځئ، دې طالبانو سره لږه ناسته کوئ، کښېنئ ورسره. دا ستاسو مدرسه ده، زما وروڼو د یو یو بچي مدرسه ده، د ټول تورنګزو د کلي مدرسه ده او د ګیر چاپېره عمرځی عثمانځی ګیر چاپېره میرې یو ځای بل دی. ستاسو مدرسه ده، زموږ مدرسه نه ده. دا ستاسو مدرسه ده، ستاسو بچي به پکې سبق وایي، ستاسو دپاره دا فخر دی. تاسو به د دې مدرسې پوټې پوټې به د دې مدرسې به حفاظت کوئ، دلته به راځئ، ناسته به کوئ او د دې مدرسې دپاره ادارة الحدیث دپاره دعا به کوئ. او په تاسو خو زما د نیکه احسان شته، دا به منئ، دا به منئ چې زما د نیکم په تاسو احسان شته دی، د څه د مینې د محبت. نو تاسو به موږ سره محبت کوئ، مینه به کوئ او د مدرسې سره به کوئ. کوئ به که خیر انشاءالله. لاس اوچت کې انشاءالله وایئ، شوق سره وایئ، نور شوق سره. الله تاسو خوشحاله کړي، الله برکات نصیب کا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.